میاشت د رمضان د ثوابونو او رحمت میاشت د عذابونو د خلاصي او مغفرت میاشت د رمضان. الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه. عايزان د بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت دی، فرمائی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د شپې منزل راپورته سو تهجد لره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دومره ډیر زیات ولاړ وو په دې منځ کې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پښې به و پړسېدلې، دومره ډیر به ولاړ وو. لکه کله کله موږ تاسو په سفر ولاړ شو، په سفر کې سړی ډیر سفر وکي، ډیر ناست وسیدلی، یا په جاز کې راواخله یا په ټرین کې راواخله یا په بس کې راواخله، دا شواسي د پښې پړسېدلی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پر لمانځه ولاړ، دومره به پښې و پړسېدلی. نو بیا پوښتنه ځینې وسوه چې یا رسول الله ته ولې دونه خوارۍ کاږې؟ الله رب العزت ستا ټولې خطاوې در معاف کړې دي. خطاوې یعنی معنا دا نه چې اوس دلته خو تورې د ذنب راغلی دی، ما تقدم من ذنبک، ستا ګناوې، یعنی دا ناممکن نه ده، دا محال ده. پیغمبر علیه السلام منزه دی، پاک دی، ګناه نه جنې کېږي، صحیح سلو. لیکن د هغه باوجود خبره دا ده چې یا رسول الله الله ته ساتلی، کلتا نعوذ بالله خطا سوي خطا، نو هغه خطام الله تا ته در معاف کړی ده، ته ولې دونه خوارۍ کاږې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل قال افلا احب ان اكون عبدا شکورا. څنګه نو دا ما ته خوند نه راکوي چې زه د الله ډیر شکر گزاره بنده جوړ سم؟ ما ته دا خبره خوند راکوي چې الله زما سره احسان کړی دی، نو زه به د الله شکر گزاره بنده جوړېږم. زموږ ته دغه ترتیب دی عزیزانو چې الله د چا سره څومره ډیر ښه کړي هغومره الله یې کړی. دا زموږ ته د دنیا ژوند ماحول دا دی، څومره مال دولت روپۍ جایداد دنیا الله ورکړي هغومره الله د ده سیېري. اوس مالدار سړی، غټ سړی، پر غټ پوست سړی باندې هغه ډېر منځونه نه کوي، هغه د لمنځو لره هم په دا رقم راځي چې یاره د ځان خیال یې ساتلی، د لمانځه یې نه یې ساتلی. لیکن د پیغمبر علیه السلام شان دا نه و، الله عظیم مقام ورکړی و، سره د دې چې د پیغمبر علیه السلام یو آن هم الله نه یېرېدی، یو آن هم الله رب العزت د پیغمبر علیه السلام سنه یېرېدی، نه یېروي. نو اوس د الله رسول فرمایي نو ما ته دا خوند نه راکوي چې زه د الله شکر گزاره بنده جوړ سم؟ ما ته خوند راکوي الله زما سره دومره احسان کړی دی او زه بیا راولاړ سم، زه ورک سمه د الله چې کوم احسانات دي هغه هېر کړمه. په دنیا کې عزیزانو چې یو انسان د بل انسان سره احسان وکړي، لا دا خبره ضروري او لازمي ده ته به شکریا ادا کوي. په دنیا کې زموږ دا ترتیب نه دی، تعالی ما سره ښه کړي، ماله تا سره ښه کړي. موږ دا وایو یاره بس ټیک ده، ښه دې را سره وکړو، نو څه دې را سره ودې کړو؟ یا ګوره خبره دا ده، تم انسان یې زم انسان یم، تم دنیا غواړې زم دنیا غواړم، تا و ما ته خپله دنیا را کړه، ما و تا ته خپله دنیا در کړه. نو معلومه ده اقتصاد ده. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت په دربار کې یو سړی پیش شي
چې پیش الله پښتنه جنې وکي چې هغه پلانې کار ستا وسو یا تا ته ملاو سو تا غلس پلانې سړي شکریا ادا او ای الله نو داغه ما ولې شکریا ادا کړې خو تا د ازما ارڅ کول ولا خو ته زه شکریا د هغه ولې ادا کم ما ستا شکریا ادا کړله الله ورته فرمایي ما د په ذریعہ د استا کار درو کې لہذا ورسه اول د شکریا ادا کا بیا راس ازما شکریا ادا کا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عائشه صدیقه ته ویل چې کله ته یو غریب ته شی ورکې نو خو ته یور پم ورکړه جزاک الله په ناغه یا و غریب بوي عائشه صدیقه به بیا د خپل ځان دعا مرته وکړه دا ولي ویلې ولما ودی د ته خیر ورکیا 2 روپۍ می ورکړلې دا ما ته دعا وکړ نو ما د خسر ادا پادا سو ز دعا مرته کوم چې د ازما احسان د در احسان زیات هغه ځان ته خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک به د هر چا د احسان بدله ورکول هر چا حتی چې کافر یو يهودي ولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وخت یو ګلاس شیدې ورکړل دي بیا پیغمبر سم دعا ورته وکړه د صحت دعا ورته وکړه وای د نیوي کالو سو د دې سړی په ژره کې سپین بیرته نه دی پیدا سو يهوديو غاشه نه دي سره شورې دلې دا پیغمبر علیه السلام دعا ورته وکړه تاسو ما سره شکړې صحیح سلو زموږ په داوود زمانه کې اول خو بشکې بیا به یې رې کې نه یې رې بیا دې هغه شپ قاړه باندې کې وځي څونه جهان د چا سره شکړې دي بیا ورسته د هغه شو بیا د خواب بد چې دی هغه ورسېدلی پیغمبر علیه السلام به ویلې ولیو ابو بکر صدیق مبارک داسې دی چې زما سره دومره احسانات کړي دي زه وس نه لرم چې بدله یې ورکړم الله به د قیامت روز په خپل لاس ورکوي یو ابو بکر صدیق زما سره نور هر چا ما بدله چې داغه ورکړی ده د شو خامخا که نور څه نه دعا ورته کوه الله دې ژوندی لره الله دې آباد لره الله دې قدر وکړه په دې انسان ډېر خوشحاله کېږي انسان عاجزه دی صحیح سو انسان په تعریف خوشحاله کېږي په صفت خوشحاله کېږي ته د یو چا سره 100 کاله شک کوي هغه دا نه وایي چې کور ودان بیا سړی وایي یاره دا ورسره کوم خبره سو یا خو دا زما کار غلط دی یا نو چې دا دی نه کوي دی نه چې ته ورته د هغه دپاره یې وکړه یا لکه الله رب العزت ما ته دا وایي ته د غریبانو سره شک کوه و تا ته دا وایي ته د غریبانو سره شک کوه و غریب ته بیا دا وایي چې چا ښه در سره وکړو د هغه شکریا ادا کوه الله و دواړو ته اوس ګورئ الله فرمایي چې تاسو د خپل مور و پلار ډېر احترام کوئ و مور و پلار ته بیا وایي پر خپل زوی به اولاد به ډېر شفقت کوي دواړو ته خبره کښېښوله و د الله رسول فرمایي تر ټولو بهترینه ګوله هغه د سړی خپل کور والا ته ورکړي صحیح او تر ټول د کور والا دپاره تر ټولو اهمه خبره دا ده د خپل خاوند فرمانبرداري به کوي یو سړی دغې نه دي پرېږدي چې ورته د الله امر ستا بل ته نسته و دواړو ته ستا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د احسان بدله په دنیا کې ورکوله ها په آخرت کې د ابوبکر صدیق بدله ول زه نسم ورکولی دا به څوک ورکوي دا به الله ورکوي نو چې څونه په دنیا کې الله د چا سره ښه کړي د هغونه د الله یې رسوي دي بیا چې کله غم پریشاني ورباندې راشي بیا راشي په مسجد کې پر سجدې لیکن عام طور اولیاء بزرگان صحابه کرام دا هغو دا ترتیب چې څومره به د الله به نعمتونه ورکړي و او هغومره به د الله سره بیا تعلق ساتي موږ ته چې الله دنیا راکړه بیا موږ الله یې ورکوي ورک سورا نعوذ بالله بیا موږ په خپله دنیا اخته یو غریب ولې الله ته دونه ډېر ژاړي مجبوره دی ورته و چې مجبوري یې ختمه شي د هغه ژړا هم ختمېږي الله رسول فرمایي ډېر انسانان داسې دي الله مال نه جنې اخلي کې جنې واخیستی الله فرمایي بیا ما پرېږدي ډېر انسانان داسې دي الله مال نه ورکوي ولې نه ورکوي الله فرمایي که ما مال ورکوي بیا ما پرېږدي صحیح سلو دا الله په خپل ترتیب دا دنیا پیدا کړې ده دا نه ده چې زه د الله څه مال دنیا غواړم اوس الله یې ما ته نه راکړي زه ما ته الله دنیا ونه راکړي الله زما په ازل کې لیکلي دي ستا دپاره دنیا ستا د جهنم سبب جوړېږي مې غواړه اوس خامخا خو الله رب العزت په چا ته د تقدیر نه ورښکاره کوي چې ونه ستا په تقدیر کې ما دا لیکلي 2 روپۍ دي که 2 روپۍ ته غواړې د هغه بعد ستا دپاره جهنم یا زه نه غواړم هغه روپۍ صحیح سو نو لہذا الله چې څه کوي هغه پر خپل طبیعت کوي او الله رب العزت خو نعوذ بالله استغفر الله داسې نه کوي چې هغه غلط کار چې دی هغه وکړي یا چپه کار چې دی هغه جنې وسي نه نعوذ بالله الله منزه دی نو لہذا د الله رسول فرمایي افلا احب ان اكون عبدا شکورا
زه به د الله شکرګزاره بنده نه جوړېږم، نو پښې به دونه وپړسېدلې. بیا مشکات شریف حدیث دی، پیغمبر علیه السلام موږ ته خپل روزه کې پیشلمي باندې کله 2 رکعات لمونځ وکړه. پرون دی چا قندار سه میسج را کړی ویل مولوی صاحب ملګری وای چې دا پیشلمي چې موږ 2 رکعات لمونځ کو نو خوب نه یې سویا تاجد ثواب لري. ما ورته ویل هغه ما ډېر ښه ملګری مال قنداریان څنګه بزرګان سوي نه دي، هغه د عبد الله بن مبارک کار دی چې یاره زه پرېوځم بیا راپورته سم بیا به زه چیښم بیا به زه لمونځ وکړم ډېر ثواب لري. ما ورته خو چې هېڅ یو شی وکړو یاره هېڅ یو شی کوه نو بیا به سبا وایه چې یاره زه نه یم پرېوتلی نو لحاظه سهار لمونځ چې دی هغه هغونه ثواب نه لري. اوس څنګه دی موږ یې وکړو که نه وکړو؟ نو سړی د خوب راپورته شي سهار لمونځ وکړي د دې ثواب تر هغه نه دی زیات چې ویښ ناست بیا لمونځ وکړي نو خو خوب دې پرېښوئ. دا دغه خبره ده. دا داسې د عامیانو بزرګي در ګرځوئ چې یاره سړی نه یې پرېوتلی تاجد. دا بیا د عجبه خبره دا بد مې څنګه زده سوي دي، دا چپ کار ستی زده څنګه سولو؟ خو هر شی محنت غواړي، سړی محنت کوي شی زده کوي، تا دا چپ کار څنګه زده سو؟ په دې خبره ته چا پوه کړلی چې یاره که چا خوب نه و کړی تاجد منځه ثواب نه لري؟ دا اوس خبره ده. اشه مجاهد به څه چم کوي، چوکیدار به څه چم کوي، پیردار به څه چم کوي، ډریور به څه چم کوي، یو سړی چې دی هغه د شپې ډیوټي کوي هغه به څه چم کوي. دا اوس خبره ده. هسې یو شی کوئ. مالا د عبدالله بن مبارک خبره ده، هغه کله دا وکړي چې ټوله بزرګي مې کړې دغه مې لا هم ورسره کړې وه صحیح وه. زموږ ته یې دپاره دا نه ده، هسې یو شی کوئ صحیح شو، هسې یو شی کوئ. ما چې بیا اودس مه کوئ، هسې مطلب د لمانځه چې کوم شرایط دي هغه پوره کوئ، نور ستې څه څوک شی نه غواړي. نو افلا احب ان اكون عبدا شکورا، زه به د الله شکرګزاره بنده نه جوړېږم او الله رب العزت په قدر ډېر خوشحاله کېږي. دلته اوس یو ځای تللی مې سرویس و، نو هغه کې هغه الکوال ډېر خیرن و ډېر، نو سرویس والا خو در معلومېږي داسې خیرن و. ما ورته وویل مال دا لمونځ څنګه که ترتیب دی دا کپړو کې دی؟ ول و. نو مال ته خو دا موټران پرینځې ګوره دا ټول ټایرونه لاندې مردار اوبه څنګه ولې یا مولوي صاحب دغه کوم بسم الله شریف ور باندې وایم کالم مس ور باندې وکړه کپړو باندې مسک. نو معلوم بیا خدای کوه نو بولې کوه دغه بعد مسک کوه به دا کار خلاص او داس نه درڅ وایي. مردار کالي یو زره صفا نه پکې او دای مس ور باندې دا چا درې زده کړی دا خبره خو د کتاب سره تعلق دا چا درې زده کړی دا. د الله رسول فرمایي تاسو که چاته د بولو وسوسه ورېدله دی چې کله اودس وکړي د اوداسه بعد بیا د بید ډېره معافي پر د خپلو کپړو باندې څه اوبه وشینده صحیح سولو وچ د پر لمانځه ولاړې نو تا ته بیا دا وسوسه نه در لوېږي چې یاره ته دا خبره څنګه شوه ولې ته خو وایې چې خو ما بول ورباندې دا اوبه ورباندې پاشلې وې دا خو په هغه شین دی او هغه د یو ځای سته بل یو ځای نسته دا دونه کپړې مردارې بیا چیش کوئ. بیا ما ورته ویلې الله په قدر ډېر خوشحاله کېږي. الله په قدر ډېر 2 رکعاته د پیغمبر علیه السلام پر طریقه وکړه در 500,000 رکعاتو چې هغه د پیغمبر علیه السلام پر طریقه نه الله نه خوشحاله کېږي. ما ویلې چې ته دا اوس کم کپړې کې تل منځونه کوې نو په دې الله خوشحاله کېږي یا مالته دا موټر پرینځې ته چې چپه موټر پرینځې خراب یې پرینځې تا ته خپله هغه روزانه میلاویږي ولې مال ولې ول نو سم کار مې نه دی کړی نو مال یو لمونځ چې موږ ته یې کوو هغه په دا کپړو کې هغه به څه راکوي داسې یې کېږي. مال بې قدري یې مه کوه الله به دې تباه و برباد کړي تباه و برباد به دې کړي الله د الله په بې قدري ډېر ناراضه کېږي قدر یې کوه صحیح ده. نو لحاظه کپړې بدلوه الله به دې د سرویس مالک کړي کنه د غش به په 500 روپۍ مزدران یاست وای بس نو زموږ په قسمت کې دا غلې کړی ده. نو مال چې په قسمت کې دون ایمان دی په قسمت کې دون ایمان دی و دا قسمت یو جهنم مور واچوه ستا په قسمت په الله جهنم لیکلی اوس دی خو یاره نو څه وکړو ما په قسمت دا غلې لیکلي دي خیرن کالي لیکلي دغه مزدوري لیکلې ده نو چې دون ایمان دی دوزخ هم شروع واچوه ستا په قسمت کې الله دوزخ هم ورسره لیکلی دي هغه بیا نه مني صحیح سو قطعا بې قدري بنک الله په قدر ډېر خوشاله کېږي. الله قدردان ذات صحیح سو قدرمن ذات دی لہذا قدر بیا ما وتا کوو چې څومره قدر کوي هغه خبره راځي. هغه ربيعه بصريه وفات شو بیا چا په خوب ویل د الله څه معامله در سره وکړه الله وبخښنه ورپرچې شه وبخښلې ولې وخت زناستو ما ډوډۍ خوړله نو زما دا پړونی چې دی هغه مې تر سر شه وسوي وو په دا وژو
نو دلته چې ما ګوله جوړه که ما خولې ته وړله اذان شروع شو. ما دا ګوله خولې ته وې نه وړه، ما بیرته پر مځکه کښېښول، ما سر پټ کړ، مال اذان شروع شو. ما سر پټ کړ، اذان شروع شو. الله ما ته ویلې ول ما زه تا پر دې بخښم چې تا ګوله خولې ته رسولې او ګوله به دې کړې وي بیا به دې سر پټ کړی وای، یا اول دې زه کړم بیا دې ځان کړ. لہذا پر دې خبره زه ستا مغفرت کوم. څونه ډېرې زنانې دي اذان شروع دی په کور کې FM ریډیو چالو کړي، موزیک یې لګولی، غزل یې لګولی، بدل یې لګولی، ډول یې لګولی، ډانسونه. او دا چې دا کم کم ودونه خاص د تهجد پر ټیم دی چشکې دا د دې بابولاله شروع دا دلته اذانونه شروع دلته د دې اخر غزل شروع بیا په تعویذو باندې گزارای. زویم په تعویذ غواړي، لورم په تعویذ غواړي، د ماینې سره خوشحالیم په تعویذ غواړي. تا خود الله دونه بے قدری کړي و، تا خود الله دومره بے احترامي کړي ولا وز الله ست چې اولاد غواړي ولې در کې برچې شه در کې احترام دې نه دی کړی، د الله له جانب ورکړه بیا نسته. بے احترامي مکوئ. اذان دی واورې دی موزیک ګناه ده، ډیره غټه ګناه ده. او په خدای قسم چې دا تا اذان واورې دی الله در په یاد تا موزیک بند کړي او چې زر رکعات نفل منځ وکړي دونه ثواب نه لري لکه دغه کار چې وکړي. صحیح شو؟ دا ول د الله ادب او احترام دی وکړي. په ادب او په احترام خلک ډېر دلته وخت سړی وو هغه به ما ته زما چوټ را سمولې، نو چوټ د په پښه را سمولې، بیا ما بل زړه ویل مالته دی وکړه ستا دا خیال دی چې زه د مولوي صاحب خدمت کوم، زما دا خیال دی چې ته زما بیا ادبي کوې. اول خو سړی چوټ سمومه، زه حق نه در باندې لرم، ته حق نه لرې چې ما ته چوټ را سمې که که سموې نو بیا په پښه مه سموه. په پښه بې قدري ده چې نیکې برابر یاوه هېڅ بې قدري نه ده، او چې برابرۍ په پښه یې برابرۍ دا بې قدري ده، دا مه کوه. الان خو د خدمت کوئ خو د خدمت خپل انداز شته، بیا هغه رقم کړي هم نه دي. یو سړی چا سره لاس ملاوي یو لاس سره ملاو کړي، یو لاس مه ملاوه. متکبر سړی در باندې پیر شو. عبدالله بن عمر فرمایي رضی الله عنه وایي که متکبر سړی در باندې پیر شو بیا تم تکبر سره کوه، دا صدقه ده، دا خی دی ثواب نه لکه صدقه چې ته وکړې، ځکه د تکبر ماته یې ته په زړه کې خبر یې چې زه تکبر نه کوم، دا ستا د تکبر د وجې کوم. نو په ادب او احترام الله ډېر خوشاله کېږي. صحیح سلوک ډېر په احترام په ادب په صفا کپړو کې صفا کپړو کې لمونځ کوه، الله ته ډېر خوند ورکوي. ډېر دا بده خبرو معیار ده. الله دون عظیم ذات او ته دونه په کم نظر ورته ګورې. دا خو چې ما او تا ته وګورې والله کې ما ورته وبخښو، ما او تا ته چې زما او ستا مزدور شي والله که د میاشتې زما او ستاسې بیا تنخوا ویسي. نو لہذا الله رسول فرمای افلا احب ان اكون عبدا شکورا، زه به شکرګزار بنده نه جوړېږم، خامخا به جوړېږم. دا بل حدیث دی عائشہ صدیقه فرمای وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر. الله رسول چې بکله متفق علیه چې کله به د روزي اخري لس ورځې راځي په دې کې نو هغه شب قدر ډیر یقیني دی. نو په د اخر لس شپو کې به پیغمبر علیه السلام شپه رڼا کوله، شپه رڼوله. دومره به پیغمبر علیه السلام تیاری وکړله چې په دا لس شپې خپل کور والا ولر بیا نور تللی نه تعلق پر سره ساتي. او بل خبره دا ده چې ډیر وجد وشد المئزر، یعنی مطلب یو خو کوشش ډیر کوي، بل به لکه موږ پښتانه وای ملا یې ورته وتړله، دا چې په پیغمبر علیه السلام خپل ملا ورته وتړله، بیا به په یوه رکعت کې پنځه شپږ سپارې ویل، بیا چې به شپږ سپارې پنځه سپارې په یوه رکعت کې وویل بیا به رکوع لره ولاړې. په رکوع کې به د غومره قدر ټیم و لکه څومره وخت کې سړی پنځه سپارې وایي. بیا چې به د رکوع سره راپورته سو بیا به ولاړو، بیا به دغو نه ولاړو لکه هغه چې ولاړ به ول په قیامه چې کومه بولي. پنځه سپارې سړی وایي څو ټیم پکې لګېږي. دومره پیغمبر اسلام بیا به سجدې له ولاړی دغو نه ټیم به ول. او پیغمبر اسلام به خپل بچان کور بچانو ته به ویلې پرې وځئ مه، تیاری وکړئ، محنت وکړئ، عبادت وکړئ. دا د قبلېدو شپې دي، په دې کې الله راضي کېږي. په دې کې دا کله کله میسجان چلیږي، دا خلک ډېر د بېوقوفۍ و انتها ته رسېدلي. دا یو میسج چلیږي یاره خر خو زما بیا د خرو سر نه لګېږي، د خدای قدرت را باندې پېښېږم ډېر لګېږم یم نه ورسره را باندې پېښېږم ډېر. میسج چلیږي وایي چې
تاسو وکي بس ما ویل شه دا میسج به زپتی واورم هر ورځ یا هر شپه وی ور په خیرات وي شنو بیا بس دغه کېدل شي شبي قدر شپه شنو بیا شبي قدر شپه سو دادې لکه څلور اتیا کال کشپوج اتیا کال اتیا کال څو جوړي غزر میشته لکه ته څلور اتیا کال وی ور په خیرات ای بار ول دی بيو خو په یاس ول دی د عقل خلاص یاس زه خپل بچان لر ما شام ډوړی وړم یاو سالنو وړم د کور بچان زور مرتي ټول ورکواو نو هغه 25 کې شمارې کله چې به قدر شپه ولا نو هغه 25 کې شمارې کې نه شمارې بیا تاول خلک په شک کې چې ول چې وای ور په خیرات او بس دا بس ته پارداس عشان وازج په المانځ کې سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلى وایم سبحانك اللهم وایم قل والله وایم نو هغه د شپه قدر شپه نو هغه څه چم پکې وس کې یو سړی یو شي نه کی دا ورته وي چې عرض وي ور په خیرات ورنو کېدل چې دا رقم شي نو چې سړی ارشه کې ته ولې خلکو ته تکلیف پریشانی جوړه ولې د ځان نیوي خبر را باسي ولې جهان دوکه ولې جهان په تشويش کې اچي بیا ابل زمي سچ را کړی ول مونږ صاحب دادا شي ملا خوب لیدل یو کوم بزرګ خوب لیدل یو چې دا شی به خامخا کوی بیا تو کسانو ته رسي چې وی رسي اته خوشالي به درواغ مو ظالمانو د الله رسول دا خبر ابو بکر صدیق ته نه د کړي ولې درواغ وایز پر الله یې ولې وایز د الله پر رسول یې ولې وایز پر علما یې ولې وایز دا خبر دی دا ځانو د دین دشمنان په هر جامه کې ستا د دین دشمنان دا د دین دشمنانی د حدیثو دشمنانی د قران دشمنانی د صحابو دشمنانی راولار سي داسې خبره جوړه کی تاته پر ورځ درکشي چې درکشي شول ته خو او یار دا حدیث دی او پلانې خبره ده ته پر مخ پسې شي کې اغلاندي بیا خالی پسې خان دی بیا ګوري چې څنګه سو یاران څنګه دوکا کوي یو سړی وفات کېدی نو چې وفات کېدی هغه هارون رشید په زمانہ کې واجیه د ویل تخبه ما مړ کې ما اویا حدیث خالد حضرت علی کرم الله وجهه مبارک ما د ځانه جوړ کړی دي چې د علی دومره درجه د دومره فضیلت دا ما هغه به څه پکې بل سړی مړ کې دی هغه ما څلور زره حدیث د ځانه جوړ کړی دي څلور زره حدیث دا خدای خلق دي نو هغه دروس پر ژوند دي کې مړ دي المسیان کو به ژوند دي کې بنې ژوند دي دا د دین دشمنان توري په لاس در کې بیا زغلی بیا قرآن ژوندی دی د الله د رسول احادیث ژوندی دي علما ژوندی دي په دنیا کې د پرغاش درس ډاکټر لر زغلی او نه خطا کېږي په دې خبره کې پرغاش دي درس پر سترګې دي درس پلانې اشنو چې په دغه علم کې تدارک کم شي ولې نه کوي ولې د علما وسکتن نه کوي سړی ویلې ول زو پر دا ټیم ملایانو ته ناشتم دی به ماته قرآن شریف ترجمه کوي پر دا ټیم د نه پسې نه اخلي کلام د الله دی دی بس الطرف کافی دلته اخبار دی وایي زه بس خپل تفسیر را واخلې ګوره الته چې کور ته غوړي راوړي 1 کیلو چاولي و دا پلاو نشي پخولای وازما سره خراب نشي 1 کیلو دی یو دلته د الله ټوټل کلام ور خرابای پروا نه لري و زه به دا ټیم علما او تناستم چالت ورته پروت پر تخته سترګې دې مړې نیولې په سترګو کې دې مو په ولاړې په خلو په غوږو کې دې مو په ولاړې څنګه دې خوښه ده صحیح سلو چې الته دې خوښه ده دلته هم خوښه ده الته ګوره الته پر رضا پروت دی وایم دا چې هغه ټملا دې ماته غسل راوځي او دلته چې د الله د کلام ځای را لې او زبوس ملایانو ته ناستم زه خو ستا غسل په هغه طریقه در کوم د قیامت ورځ الله زما څخه پښتنه ولګي ځکه سبا زمره منو موږ پر دا ترتیب درکو د علماو سره د علماو پښتنه کوي چې سړی راشي زما د ډاکټري پښتنه کوي نو خو ناکید او نه کبیا دا د اسو د غسل پښتنه ډاکټر سره کوي هغه چې ال د ارچا چې کوي هغه چې اجازه دې خبرو نست نو د الله رسول به د روزه په اخري لش په کې بس وچ کلا ټوټل پر عبادت تیرول استغفار به دومره وایي استغفر الله الانکه استغفار خدای چا د فرض چې ګناه وکړي او کین پیغمبر سمون زهد د ګناه او سپاک دی او دغه باوجود دی وایي ما او ته رسول چې زد دومره مهنت کوم نو تب څه چم کوي تبا څه چم کوي خیر فرمایي وای
یو ورځ حضرت عبدالله بن مسعود فرمایي زه یو ورځ رالم صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم لیلة فاطال القیام حتى هممت بامر السوء. دا هم د بخاري او مسلم حدیث دی. یو ورځ رالم پیغمبر اسلام نفلی لمونځ کوي د شپې زوم چې ودرېدلم چې ودرېدم نو پیغمبر اسلام ډېر اوږد لمونځ کوي. یوازې دغه خبره وله چې امام د پاره دا خبره اجازه نشته. یو سړی رالی پیغمبر اسلام مبارک لره جمعه ته ځان نه حاضروي. بیا پوښتنه وکړه ولې یا رسول الله موږ ستړي ستومانه خلک مزدور کار خلک یو ځکه اړه چې راسو دا دونه وژد منځ را کوي چې یا رسول الله موږ ستړي سو اوس په کور کې کوم. د الله رسول دې صحابي ته دومره سخته غوسه وکړه دا خلک متنفر کوي د دین د اسلام سره خلکو ته ګرم راچي پریشانی ورته جوړه په دالمانځ باندې کرشتیا دونه بزرګ بیا په خپل در ساره پر دریږه پر منځ باندې ازمر بلایان ورته وجو نو شاته څوک سپین زری دي اپریشن والا دي ګردو والا دي مسانه والا دي نور پریشانی نور ته جوړېدل ابل ازما اپیسا دعا وځه کبه عمل منځ باندې دعا دي ډیر نه کوځدا ولو مولي سمال بل دعا مو وځدا دعا د خپل دعا خپل وکړي څه ضرورت شته کوي خامخه دا چمونه بنکه بیا می دوام په مختصره کړل چې ځان ته کوي تر ساره والله ته وژاړه تر سهار و الله ته وژاړه ازمر د ملایانو خوارانو په خبرو سر نه خلاصيږي یا وای ارزما مقتدیان ما سره شن نه کینو مقتدی ساسر پر چی شو ورور نه جوړه سړی دی د زړه نه جوړه دی د ګوډو نه جوړه دی بیا ته ورته ولاړې بیا لمن شل منټه اړه بیا د بیان شل منټه اړه دا ظلم دی دا والله کده په شو کما یار خلک په جاج کې کښین ټیم پرایس وي دا جاز ویل نه پورته کیږي ودرېږي یار عمله به نه پرسوي شی به پات یا نو ټیم پرا دی بای چې څه غوړ سړی هغه ناری جوړي کې ولې نه رواني جاز اشه مولوی صاحب ته چې دونه غټ درواغ کوي په غړي کې دی 2 بجې ټیم لیکل دي ته ولې پر پاو خان 3 بجې جمعه ته راي ولې پر 2 نیمه درای ولې پر لاس بالای ولې درای پر 15 بالای ولې درای پر 15 بالا زما د جمعې منځ زه 2 منټه مخکې درو صحیح سو 2 منټه هیڅ څوک بغاری نو یا مولوی صاحب تعال منځ ولې وخت ودرو پر دې ګر جهان مولوی صاحب ولې وخت واړه بیا د شان جن غواړي شان نستا بل ماجد ملا لري وړي صحیح سو ازما ملایان ته بم سر کلاس کوم شان نو دی وای زه په پیغمبر علی السلام چې ودرېدم بس وای ما چې شو حتی هممت بامر سوء بس غلطه اراده راول ودله څنګه غلطه اراده ویل قیل وما هممت به څنګه غلطه خبره څنګه وهم فکر درول ودی وای هممت ان اجلس وادعو سره کښینه بس پیغمبر سن منځ پرېښت مې پسې کوه دون پیغمبر علی السلام منځ وشت چې خود به امام پیغمبر سم بیا منځ دون نه وشدوي حتی کله به ویلې ول سلام به وګرځول ما زړه غوښتي چې ځل منځ وشت کم خداغه په خوا به زنان منځل راتللې ویلې ول د کښنیانو جړاوي اورمه زنان ته ورجر ورسې خپل کښنیان قرار کړ زړه می غواړي چې ځل منځ وشت کم ورسې جرغه خپل بچان قرار کړ د دې ځای اندازه ولا خیر بیا یو صحابي فرمایي و یو ورځ پیغمبر اسلام د شپې ما او بو مسواک شامیان ما ور برابرول نو د شپې بیا ما شپه ور سره تیر کړله بیا ما ته ویل سلني لما وغړ چې غواړي سوال وک فقلت اسالک مرافقتك في الجنه یا رسول الله بس دا غواړم ته ما ته دعا وکړه چې قیامت ورستا سره په جنت کې والنور وایا او غیر ذلك د دې علاوه نور وایا قلت هو ذاك بس دا خبر دا نور مم دا غدي قال فاعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم نکو غواړي چې په جنت کې زما یاري انډیوالي وکي نو لہذا زما مدد وسوکه په چش باندې په ډیرو سجدو یعنی ډیر منځونه بکې بیا زما اوستا یاري کېدل سی په آخرت کې ډیر منځونه بکې کوشش وکړه ډیر کوشش وکړه دا پیغمبر سم څوک دعا جن غواړي او پیغمبر سم په خپل ورته وایره وای چې غواړي و یا رسول الله دا غواړم چې جنت کې د سر ملګری یم زما د جنت ملګرتیا د اسانه نه ده ها دا یو شی دی چې راولار سره چشوکه لمنځونه ډیر وکړه ډیر زما مرسته وکړه زما مدد وکړه یعنی مدد دا معنی چې ته زما ملګرتیا کوي او هغه کې دا شی وکړه خیر دا خبره ختم شوه فرمایي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د زما اکاو غاب عمي انس بن نضر
رضی الله عنه عن قتال بدر. دغه حضرت انس چې دی دا بن نظر د بدر په جنگ کې د پیغمبر اسلام سره ملګرتیا نه ده کړې، نو دی وایي زه چې شولم یا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت، ورته ویلې ول یا رسول الله زه خو نو په بدر کې نه وم در سره. اوس خبره ده چې زه که الله ما ته توفیق راکړي د احد په جنگ کې موږ سره ګورو. د احد په جنگ کې بیا پیښه داسې وسوله چې صحابه کرامو تقریبا عارضي شکست وخوړی، چې وی خوړی د عذر ووایي ولی الله د دې خلکو سره د دې عذر زما د پاره نه دی، زه د هغه څه معذرت غواړم د دې دا چې شای کافر ته وګرځول. بیا ویلې ليرين الله ما اصنع، پیغمبر سم ته ویلې ول یا رسول الله ما به الله وویني چې زه د احد په جنگ کې زه څنګه کار کوم، الله به ما وویني. صحیح شو. اوس هغه معاذ بن جبل وفات کېدی، نو ډېر ناجوړ رسول بیا بیهوشه بسو، بیا به په وش کې رالی ولی یا الله ستا په خدای دې زما قسم. ابو نعیم اصفهاني صاحب فرمایي چې څومره ما ازماولی سي ما ازماو، څومره پر ما مشقت راوستلی سي، ول زما دې ستا په لوی قسم چې ته په ما خبرې، چې ته پر ما څونه ګران یې، ته په ما خبر یې، زما د زړه په هر رګ ته خبر یې چې ته پر ما څونه ګران یې یا الله، چې هر څو مې ازماولی سي ما ازماو. دا اوس صحابه کرام دي، الله به ما وویني چې زه څنګه جنگ کوم. خیر بیا چې جنگ له روان سو، فلما كان يوم احد انكشف المسلمون فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابي. نو د چې کله هغه صحابه څه شکست وخوړی، نو د پر هغه باندې معذرت وغوښتي، بیا روان سو. از سعد په مخه ول سعد بن معاذ ویل ول یا سعد الجنه ورب الكعبه، وخدای قسم جنت چیرې دی، اني اجد ريحها به من دون احد، ول په خدای دې می قسم دې احد سماته د جنت بوی محسوس شي، په خدای قسم و ماته د جنت بوی چې دی هغه محسوس شي. خیر په جنگ ورکشي وته چې کشي وته ډېر زور ور جنگ وکي اخر بیا شهید شو. چې شهید سولو بیا کافرانو مسلکی مسلدا معنا پځ ور پرې کړه، وجه ور پرې کړی، چې چا پیژندې نه چې دا څوک دی، په وینو تک سور پروت. بیا یې وخور رااله، فما عرفه احد الا اخته ببنانه، اچا نه پیژندې چې دا څوک دی. یو خور ربيع نمیدل، ربيع هغه رااله د ګوتو پر سروي خپل ورور و پیژندې، د ګوتو پر سروي خپل ورور و پیژندې، او خپل سر چې دی هغه قرباني کړي د الله په لار کې. صحابو دې کارنامې کړې دي. په جنگ موته کې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې کله دلر جنډۍ په لاس ورل، سپینه جنډۍ د الله رسول ور کړې ول، د په دار رسول الله جنډۍ نیولې او کافر پر دا رسول الله سو وای، دا مړوان باندې وای لاس یې کاټ شو، د په چپلاس جنډۍ ونیول. بل یو رالی هغه پر دا چپلاس باندې دی وای، هغه لاس یې کاټ شو. بیا په دا بازوګانو کې په خلو په دغه لاسونه پر راو لاسونه خنه پریولو، دا پر راو د جنډۍ نیولې و. د شاده خو کافر رالی پر داملا باندې وای دوی ټوکړي. جعفر د نبی صلی الله علیه وسلم کدا کازو، په نبی صلی الله علیه وسلم ډیر ګرانو، یو جنگ لره تللی د الله رسول ویلي ولی الله ما تدر هغه ساته مرګ مرا ولا ترسو جعفر راغلی نه ما لیدلی نه، یا الله ما تر ساته مو وجنه. خیر انو بیا دی شهید شو. چې شهید سلو نو تقریبا د په بدن کې 90 زخمونه و، 90 زخمونه. دا بل چې کوم هغه صحابي و انس بن نضر رضی الله تعالی د په بدن کې تقریبا 80 زخمونه چې دی هغه ولو، 80 زخمونه چې دی هغه ولو، 80 زخمونه د تورو د غشو د لیندو. دا د جعفر رضی الله تعالی عنہ 90 زخمونه په بدن کې وو، ټول د مخ ته خو شاده خانو ول، شاده خو هغه چې وی وایي 90 زخمونه غش لیندې توره نیزه په دې باندې دی هغه شهید شو. او بیا په داغه جنگ کې په جنگ موته کې عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ هغه
چې کله جنگ شروع کی دا ګوتې پرې سو دا ګوته په زړېدله هر سات کې به د جنگ کوي هغه اخر دا ګوته د پښه لاندې کړله لاس راکش کی ګوتې وغورځوله بیا تور راواخسته بیا جنگېدی یو صحابي جنگ وکړي د کافرانو سره هله چې وې کې بیا ستړي سورال کښېنستي چې وې کتي پښه نه ولا پښه پرې سوول والله که په خبر سوې والله نو کله زموږ ته هغه روزمات جنگونو خو ډېرې پر دا چوکو باندې خو په ځان نه پوهېږي او دا هغه خلک وو چې د کافرانو سره جنگونو پښه پرې سوې ول زه والله که په خبر یو صحابي و دا لاس په دغه وژه کې کاټ کافر ووایي خالي دا چمړه و دا پوست و هغه زړېدی لاس هره وار به شاته واړوي هغه بېرته راتلی اخره د پښه لاندې کې لاس یې وغورځوي په یو لاس باندې بیا جنګ کوي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د احد کې خلا خالد بن ولید نو مسلمان شوی د احد کې شکست وخوړل سو دا د کمال و نو پیغمبر سم به الوخت یادوي یاره خالد رقم سړی څنګه د اسلام نه خبره دی دشمن بم یادای چې غرستلې نو خیر خالد ورور ولید پلار نوم ولید و خالد ته خط ولیکي چې ته ولې اسلام نه راوړې څنګه خیر بیا اسلام راوړی بیا پیغمبر اسلام مبارک لراله پیغمبر اسلام ډیر پر وخندل بیا د کلمه ویله معافي وغوښتله خیر په جنگ موته کې د جنگ چې کوي کافرانو سره نه تورې ماتې کړلې نه تورې یو تورې راواخیستل الله کافران کیمیا یې چې جوړوله کیمیا بل تور ماته سو بیا ځا کول تور اخر کې یمنی تور ور پاتې سوله هغه نه سو ماته نه تورې د انسانانو پر سرو ماتې کړلې کافرانو الله یې نه مني د الله رسول یې نه مني نبی صاحب لیکلي دی وای حامان ارمنی دا باچاو 2 لک فوج درلودي نو خالد بن ولید ورالي سل کسان صحابه کرام مجاهدین ورسره و چورلې هغه ډیر زبردست ورېښم ورته ور کړی ول پر د خپل مطلب تخت باندې د چورلې دا ورېښم ټول کړ داغه رمزکه کښېناستې چې کوم هغه ورته ویل یاره ما تا ور کړی دي نو تا ولې اول یاره ما ته دا ستا شی خوند نه راکوي ستا شی ما ته خوند نه راکوي بیا هغه ورته ویلې ولا خالده ته دا شی وکړه دا لاره پرېږده زه به دې ورور کم دا سلسله پرېږده دا دین و اسلام و ایمان خالد بن ولید ورته ویلې ول پر دغه اسلام خو ما خپل سکني ورونه لا پرېږدي ته څوک یې زه به تا ورور کوم ما خپل سکني ورونه پر دې خبره پرېږدي ورته ویلې ول حمانه د ولها ول داسې وکړه ایمان راوړه کني هغه ورځ را روانه ده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دربار کې په غاړه کې رسید را چولې پیش ولیک 2 لک فوج درلودي خالد بن ولید سره سل کسان سره ابا چال ډېر خشم ورلې پر دې خبره ته ما په غاړه کې رسید راچی ته ما د عمر فاروق په دربار کې پیشي او راغله ازما پر کورې قرار پر خپل یارانو ژغ وکړي چې یارانو ژغ وکړي د باچا هغه ملګری ګرد سره وغورځېدل مشنان سو بل دا هغه وخت هر شی ولو د کاظم راغی چې وس نو خالد بن ولید هم تور راوېستل یارانو ته ویلې ول یارانو شاوخوا ګوري م پر حوض کوثر به سره غواړو دغه په خشم سو باچا د ژغ وکي پر یارانو ول یارانو شاوخوا ګوري م زه را ورسېدې پر حوض کوثر به سره غواړو چې ځان برابر کې باچا وخندل ولې راته په مسخرو هم نه پېژ اول مش په مسخرو نه مخته سل کسان دغه سره 2 لک فوج سره دی ورغلې مالت دی ویل په غاړه کې برسید راچوم د عمر فاروق په دربار کې پیښ شو صحیح د چغه کناریش ته دونه بیا د پکې خالد بن ولید بیا بل نه د کړي ول پر حوض کوثر به سره غواړو یو سل 25 جنگو کې شرکت کړی دی یو سل 25 جنگونه ول په خدای دې می قسم یې چې یو سړی په عاشقي واده وکیاو بیا خپل کور والا سره څنګه شپي هغه ولا وې زما دې په خدای سره قسم یې کبه ما ته غش بدون خوند راکې لکه د خپل د الله په لار کې زه جهاد کوم ول زما سره د یاران را سره دې ورځ کافرانو سره جنگ سول په خدای قسم ته شراب والله کدون خوند راکې لکه زما یارانو ته چې مرګ خوند راکې غشتلې و چې هر جنگ لره بولاړي جنگ به ګټي حضرت عمر فاروق چې کلام المؤمنین سو اول اعلان دا وکړ چې خالد بن ولید چې د کم کمانډر ول فوجي ولو
د هر فوجي د پاره هر قومندان د پاره د خالد بن ولید تاریخ ویل دا فرض دی. یو وخت الکانو سره بازی کوي چې بازی کوي هغه قرار زمری پر راشکاره شو ټول وبندک شو خالد بن ولید ورپات شو الکان لاړو کلی لره قریبان خبر کو دغه خوا چرالو خالد بن ولید دا غزمری وجلې و تر چمړې ایستلې ورته ناس تر چمړې ایستلې دا پیښه سوي ده تر اوسه پورې. ایرانیانو کې یو پهلوانو زر پر زر کسانو زور ورو پر زر هغه مات کړ. حضرت عمر فاروق اول د څنګه کمانډر یو هغه دغه واخستل کومنداني چې واخستل. بیا چا پښتنه وکړه حضرت عمر فاروق صدا ولي ویلې ولدا وروره چې هر ځای ولاړ د خلکو خدای یې دی په یاد وي خالد بن ولید راغلی دی جنگ به خامخا دی ګټي. زه دا غواړم چې د خلکو په ذهن په فکر کې الله راشي. الله حضرت عمر فاروق بیا بل عقیده و ولدی چې جنگ لاړ شي خلکو دا خیال دا جنگ دی ګټي خبره دا نه د جنگ الله ور باندې ګټي. خالد بن ولید یو چا ویلې ول دا مشتي ډیر لږه خلک به خډیر دي د شپېته کسانو هغه شپېته زره کسانو ویلې ول دا خبره بل ورځ مکه و جنگ په ډیرو په لږ نه ګټل کیږي جنگ د الله په نصرت او مدد ګټل کیږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لره کومندانانو خط راوستو چې مورچه د نه فتح کیږي ډیر ورځې کیږي ورته ولاړ. حضرت عمر فاروق ته ویلې ول کېدلې شي ګناه در سوي فورا توبه وباسي استغفار وایست خطر علی دی فورا و الله ته متوجی سو هغه شپه باندې مورچه فتح سو. جنگ د الله په نصرت ګټل کیږي د دنیا اسباب ځان ته خبره ده بلري اوس پیغمبر سم مبارک تور درلود آسه درلود قچره درلود اسباب دي دا به یي خو اصل شی چې هغه بستا پزړه کې چی شي هغه به د الله رب العزت پر الله به یقین دي. هغه امان چې کوم هغه ورته ویل دا د څنګه خبره وکړه کومندانانو فوجان سره وګرځید. خالد بن ولید ویل ولیارانو پر حوض کوثر به سره غواړو پر حوض کوثر صحیح شو چونکه مش خپل تاریخ یې کړی دا اوس غټ پروګرام دا روان دی زموږ د نصاب سره زموږ د سکول د کشنیانو سره د صحابه خبره راغلی هغه جنباس هغه شکمنه کوي راولاړ سي دا چې په سلطان نه دی د دې ابو نظم په غو دغه کې تصویر وکړي ش زبردست سوپید دی ش زبردست لنګوټه تړلې ده دی راولاړ سي دی هغه ژر یو خړېلې د پلانې د خلق په زینو کې دا ورچې چې کومندان دا اصل تصویر دغه نه دی دا خلق الله دا بس د جهاد صد دا کافران مر را لري کې نور مر سیم شي نه غواړي ماجتان برا جوړ کې مرکزان برا جوړ کې ملایانو تنخواه بدی وچیږي تنخواه مرد کو خپل منځونه کوي یو جهاد ما بین زو بس یو زمر دی په بین کې جهاد اختلاف دی مخ جهاد په سپینه ماړی سره شورول اسبل څوک نه شورول یو نو لہذا چې دا لار موږ پرې شه د بیا الله ذلیل کړي هم یو دا لار موږ پرې شه دا الله ذلیل کړي هم یو کني کافر به عافیه صدیقه په کلوک شه نه ولي دا نسی کېدلې دا چی کېدلې چې څوک دې چا خور ولر بوز د مسلمانانو واغې دلته ناس نه خو چې ایمان نه لرو چې نه لرو ان ورته ګورو به چنوري سوره سبي خیر الله دې ویل اولاد القبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله رب الدنن سبق چې عزیزانو دا به خاص کر خپل بابا وادي تر وبخش کمړې دي الله دې احسان سره وکړي الله دې درجه بلند کړي الله دې مغفرت او فرمایي که ژوند دي الله دې په عمرو کې برکتونه واچي که بیماران دي الله دې شفای کامله ور نصیب کړي څوک اولاد نه لري الله دې صالح اولاد ور نصیب کړي کې لري الله دې ور صالح کړي څوک حلال نکاح نه لري الله رب العزت حلال نکاح ټول ته ور نصیب کړي څوک بیماران دي په هسپتالو کې الله دې شفای کامله ور نصیب کړي څوک بندیان دي د کافرانو په بندو کې هغه دې الله په خپل نصرت او مدد را اخلاص کړي خاص کر عافیت صدیقه چې کومه ده څوک قرضداران دي الله دې د قرضو څخه خلاص کړي څوک نور پریشانی لري الله دې ټول پریشانی لري کې الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مرګ راکړي چې مردا ویلا اله الا الله محمد رسول الله.